بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې موضوع د عالم د کائناتو د پیدایښت نه مخکې څه حال و. ځمکه او اسمانونه څنګه منځته راغلل. دا او د سره ډېر نور معلومات دې ویډیو کې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ او نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ یاست. مخکې له دې چې خپل موضوع ته لاړ شو، غواړم یوه مسله تاسو سره شریکه کړم. هغه دا چې اسلام موږ ته په ایمان بالغیب باندې امر کړی. اوس دا ایمان بالغیب وایي څه ته؟ ایمان بالغیب په هغه څیزونو باندې عقیده لرل چې اسلام ویلي او موږ یې په سترګو نشو لیدلی او په ذهن یې نشو تحلیلولی. ایمان بالغیب ته ولې ضرورت پیښیږي؟ دا د دې لپاره ضرورت پیښیږي چې زموږ عقلونه لکه څنګه چې نظرونه مو محدود دي، لکه څنګه چې د غوږونو د اورېدو اندازه مو محدوده ده، لکه څنګه چې د وجود د هرې برخې یو محدود طاقت او توانایي معلومه ده، نو داسې زموږ عقلونه هم کمزوري دي. نو نشو کولی بعضې داسې خبرې چې په اسلام کې دي موږ یې په خپلو ذهنونو او په خپل وجود باندې حس کو او تحلیل یې کړو. لکه د ده به یو دنیوي مثال زه تاسو ته درکړم. که چېرته یو کمپیوټر یا موبایل ته د کمپنۍ لخوا نه 4 GB ریم یا حافظه ورکړل شوې وي او موږ په هغه باندې د 20 GB دروند سافټویر وچلوو، نو څه به وشي؟ دا به جیم شي او دا به کار نه کوي. دغسې زموږ عقلونه هم دي. نو د دې په وجه باندې موږ ته د ایمان بالغیب ضرورت پیښیږي. اوس راځو خپلې موضوع ته. د دې کائناتو د پیدایښت نه مخکې یوازې د الله ذات و او بل هیڅ شی نه و. لکه د بخاري یو حدیث کې راځي چې کان الله ولا شیء معه، یعنی صرف الله د خپل کمال او جمال سره موجود و او نور هیڅ شی نه و. نو الله رب العالمین اراده وکړه چې دا کائنات پیدا کړي. نو د ځمکې او اسمانونو د پیدا کولو نه 50,000 کاله مخکې یو قلم پیدا کړ او هغه ته یې امر وکړ چې تقدیر ولیکه، اکتب القدر. اوس تقدیر وایي څه ته؟ تقدیر د الله علم دی. څنګه علم؟ یعنی د هغه وخت نه چې دا کائنات او مخلوق پیدا شوی تر محشر ورځه پورې چې دا عالم کې څه کیږي، څومره مخلوق پیدا کیږي او که مخلوق پیدا کیږي نو په څه اندازه پیدا کیږي، څومره عمر به یې وي، څومره رزق به خوري وغیره وغیره. دا ټول په یو کتاب کې ولیکل شو یا فی رق منشور کې ولیکل شو د الله عز وجل لخوا نه. بیا الله عز وجل 50,000 کاله بعد اسمانونه او ځمکه پیدا کړل. چې اسمانونه او ځمکه هم د اوبو نه پیدا شوي. په اوبو کې یو ګیس پیدا کړل او د هغه نه یې 7 اسمانونه جوړ کړل او هر اسمان ته یې جدا جدا وظیفه ورکړه او پکې کارونه مقرر شول. یعنی په دې معنا چې هر اسمان ته یو داسې وظیفه ورکړل شو چې دک کې به دومره ملایک اوسي او دغه کارونه به پکې کېږي. او ځمکه یې هم د اوبو نه جوړه کړې چې اوبه یې منجمدې کړې او ځمکه یې ترې جوړه کړه.
په اول کې ځمکه کروي شکل وه او د اوسېدو مناسب نه وه. بیا الله رب العالمین دا ځمکه خوره کړه چې الله عز وجل فرمایي والارض بعد ذلك دحاها، یعنې مونږ الله عز وجل فرمایي چې مونږ بیا دا ځمکه خوره کړه او بیا یې دې ځمکه کې رزقونه پیدا کړل، نباتات پیدا کړل او څه چې مخلوق ته ضرورت وي هغه یې پیدا کړل. دا څنګه؟ او هر شی په خپلې اندازې پیدا کړل. اوس دا چې د اګریکلچر یا نباتاتو عالمان وایي چې 80,000 نوعه بوټي او ونې دي په دې ځمکه کې، دا ټولو ته ضرورت دی. که دا کم شي هم د مخلوق په ژوند باندې اثر پرېوځي او که زیات شي هم، نو دغسې هر څه الله عز وجل په دې ځمکه کې په اندازه پیدا کړل. او بیا الله عز وجل د خپل عرش د دې 7 اسمانونو د پاسه کړ او الله د پاسه دی او دا نور مخلوق ټول ترې لاندې دی. عرش ته الله عز وجل ضرورت نه لري، خو دا د الله عز وجل د کمال او د جمال او د عظمت تقاضا ده. او بیا الله عز وجل دا ځمکه او نور سیارې دا په دې ترتیب سره جوړې کړې چې دوی ته یې خپل مدارونه ورکړل. د هر مخلوق وظیفه په دې کائناتو کې معلومه ده. لمر ځان ته یې وظیفه لري، سپوږمۍ ځان ته یې وظیفه لري او ځمکه او نور مخلوقات. تاسې په دې ځمکه کې فکر وکوئ، د وریځو، د اوبو، د بوټو، د میوهدارو ونو، د هر میوهدارې ونې ځان ته خپله وظیفه ده. هر هغه څه چې الله عز وجل ورته امر کړی دی د مخلوق ټول په هماغه ترتیب روان دی. اوس نو صرف د انسان پیدایش دی چې هغه به په راتلونکو ویډیو کې او بیا به داسې تر محشره پورې چې څه واقعي دي دا به مسلسل د خپل د توان او طاقت په اندازه انشاءالله تعالی ویډیو جوړو او تاسو سره به شریک کوو. د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې دغه فیلډ سره یې زموږ علاقه پیدا کړې او الله رب العالمین نه د نور توفیق غوښتونکي یو. او تاسو تر بلې ویډیو د الله په پاک ذات سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.